سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. دوشنبه ده د 1440 هجري لمریز کال د مرغومې اتمه او د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر 9 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د غزني ولایت د فوټسال فدراسیون له لوري د دې ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د 22 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې نوید حیدره لوبډلې سیالۍ اتحاد مرکز لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. د دیارې ستنې د غرختنې 14 کسیزه ټیم د خوږیاڼیو ولسوالۍ غرونو ته بریالی ختلی دی. یاد ټیم د غرختنې د ورزش د ودې او د غرختونکو د بدني چمتووالي د لوړولو په موخه 310 متره لوړ مزل په یوه ورځ کې په بریالیتوب سره ترسره کړ. د بامیان ولایت مرکز په شافولادي دره کې د 10 ټیمونو په ګډون د والیبال سیالۍ پیل شوې دي. د پرانیستې لوبه کې بورسونه ټیم د 3-2 پایله سره سرخجوی ټیم ته ماتې ورکړه او د دغو سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. یادې سیالۍ د والیبال د ودې او د غوره استعدادونو د پیژندنې په موخه ترسره کیږي او د یوې اونۍ لپاره به دوام ومومي. او د نړیوال سپورټ له ډګره فرانسوي فوټبالر عثمان ډمبلي د 2015 کال د نړیوال فوټبال جایزو په لړ کې د نړۍ د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. عثمان ډمبلي د خپلې غوره لوبې او لاسته راوړنو له امله وتوانید چې دا مهال نړیوال ویاړ خپل کړي او د کال د غوره فوټبالر په توګه وپیژندل شي. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبنۍ خبرونې د الله په امان.